ښایسته نجونې د نر په بدن کې دغه درې نښانې باید ولري ترڅو یې ژوند ورته ښکلی کړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. لکه څنګه چې تاسو اورېدلي به وي چې د نن سبا نجونې یا هلکان داسې فیشنداره یا داسې ډیزاینداره وي چې هېڅکله به ستاسو نیکه او ستاسو پلار داسې کار نه وي کړی. خو د نن سبا نجونې هم دغه کار غواړي او هلکان هم دغه غواړي. راځئ تاسو ته هغه درې کارونه چې باید د ښځې لپاره یې موږ تاسو په خپل بدن کې وهڅوو او را پیدا کړو تاسو ته زه وایم. هغه درې وړتیاوې چې نجونې د واده کولو لپاره په هلکانو کې لټوي. راځئ رښتیا ووایو، اوسنی مطلق اکثریت ښکلې نجونې، البته چې لومړی داسې یو ځوان وغواړي چې مالي حالات یې ښه وي. نن نړۍ د پراخو امکاناتو ډکه ده او ځوانان کولی شي چې په لنډ وخت کې ځان په مالي ډول خپلواک کړي. دوهم، که ښکلي یاست نو معمولي پاکوالي ته پام کولو مو کفایت کوي، خو که په ښکلا کې کمزوري یاست نو بیا په خپل بدن او سټایل پام کوئ، ځکه ښکلې نجونې د دې دوو څخه یو حتما غواړي. دریم، خپل ځای. د نن زمانې ښکلې نجونې دا غواړي چې د خپل ژوند ملګري سره یو ځای ژوند وکړي. دوی نه غواړي هر څه پټ او په ارامه وکړي. له همدې کبله غواړي د خپل ژوند د ملګري سره یو ځای په یوه کور کې ژوند وکړي. که تاسې اکثره د خلک داسې لیدلي وي چې هغوی د دوم واده کولو په نامه باندې صرف د ښځې لپاره داسې یو خبر وکړي چې زه دوم واده کوم، یا دومه ښځه چې نیمایي په ځمکه ننوځي او نیمایي په اسمان طرف ته لاړه شي، یعنې د دوم واده یا د دومې ښځې خبره کول لومړۍ ښځې ته داسې بده لګېږي لکه په توپه چې ولګېږي. نو هېڅکله هم ښځه نه غواړي چې باید د هغې لپاره بن یا هم د هغې د پاسه بله ښځه راشي. هر وخت د نن سبا ښځې دا غواړي چې باید یوازې د خپل خاوند سره ژوند تېر کړي او مینه محبت وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.